دوه کنداریان وایي دوبۍ ته ولاړو عصري هوټل ته وخت ټولې ښځې کار کړی وه ښځه ورته راغله چې څه یې خورئ وایي شیدې هغې وایي تا یې ورته په خوله کې درکړم چې په ګیلاس کې درته وکړم بل ملګری ورته د مردارې زوخ ورته ولي به یې چې غوړ خو روسپېکونه در زموږ یو غزنیچی راغی دیګانو غزني ته نه غړزنی و په هوټل کې شپه کوي کنداري چاکو پې راکلی د خدای په نامه کوي ناره وکړه غار غزنیچی په دې پوه شوی چې اوس نوي غارونه د پکې جوړ دا زاړه غار دی دا کار یې ورسره کړی ستاسو وایي غزنیچی راپورته شو ما کلون دي ما ته چا غولی دي کنداري وایي سر پېټ نارې ما وا د مردار دو شمنم یودلې د ګردو کنی دی کنداري سره هلک بغل ته پروت یارې وایي دا جرکي چې هوا خو دې پراده بل وایي د پښې ونې کمانۍ خو دې م جوړي بل سرمایه ونې بوټونه خو دې م ټینګ دي ته وایي پښه پې واړه اوسپنې وټرایي سلیمان په احاطه د حرم کې نسوار کړی د هغه محافظ د حرم شي په یوه چاپېړه وګلی وایي ده مخ پې راوړه چې ملایکه یې کینې بېغود مې ولاکه بله که واجي وایي طواف کوه ښه دورې طواف کوه شمس طواف خو ودورېده وایي د نسوارو کتای مې ورک ته په غه پسې کندهار ته راتلم کالیم پلاس د حاجي صاحب زوی واده موږ د اندوړی یو محصل دی حاجي صاحب چېرته ملکندار ته ځم وایي څو شپې کوې ملکنداریان داسې ټوله شپې نه راپرېږدي وایي ته خو خلکو ښوی کوې وایي زه هم در باندې کوم مارشل وارې وخت وایي دا کافي ته ورځه د کونې یوه کافي واخلم عنوانې وایي د اصلي که د کنداریان د چیرې کې کافي خورې زموږ اندړ وایي بازار ته بازار نافت شوی ده کور چې راغلی اول کې ناراب ته کتلی په دین کې وایي ښه چې تلیفون وشي وسړی چیرې یې وایي د پلار کره دي وایي د دې ځان موړ که کور مې شی